الرحمن الرحیم. راځو جاوا سکرپټ ته او نن ورځ په جاوا سکرپټ کې په یو نوی ټاپک باندې خبرې کوو، نوی موضوع باندې چې هغه زموږ سره د ډوم په نوم باندې یادېږي. یعنی نن ورځ موږ په ډوم باندې شروع کوو. خبره دا ده چې ډوم مخفف د څه شي دی، ډوم څه ته ویل کېږي. ډوم چې دی دا مخفف دی ډاکومنټ آبجیکټ موډل مخفف دی. ډوم مخفف دی ډاکومنټ آبجیکټ موډل دی. دغه د HTML ډوم ټری چې دا تاسو بلاړ شئ او دلته ګوګل کې بل تاسو سرچ کړئ، هر براوزر چې تاسو یوز کوئ HTML ډوم ټری تاسو سرچ کړئ، ګوره دې کې به تاسو ته دغه د ډوم کوم هغه ټری چې دا هغه به تاسو ته دومره مطلب هر یو ایمیج باندې چې تاسو کلیک کوئ یا هر یو سمپل تاسو ولیکئ HTML ډوم ټری ولیکئ. چې دا مو ولیکه فرض کا زه به د ایمیج باندې کلیک وکړم، ما په دې یو ایمیج باندې کلیک وکړو، دا د HTML د ډوم هغه ډانچه ده یا د هغې هغه سټرکچر دی. دا وګورئ دې کې زموږ سره دې ځای کې دا بیا ټول تاسو کولی شئ، دا د سره تاسو وګورئ. زه بیا دلته د سلایډ کې تشریح کوم، صحیح ده. ما سلایډ هم له همدې نه جوړ کړی دی. سمپل تاسو سرچ کوئ HTML ډوم 3 نو دا به تاسو سره دغه شانتې مختلف ایمیجز راواخلي. په دې کې اول زموږ سره چې بیا بل زموږ سره یو ډاکومنټ وي. ډاکومنټ څه شی دی؟ دا خبرې موږ ټولې په HTML کې کړي دي. کله چې تاسو یو په HTML کوډ چې کله تاسو لیکئ، بیا کله چې تاسو هغه په کوم براوزر کې تاسو مطلب د هغې ریزلټ غواړئ چې ووینئ، د هغې ریزلټ ګورئ، هغه پیج ته څه ویل کېږي؟ هغې ته ډاکومنټ وایي. لکه دا زموږ سره یو ډاکومنټ دی، یا که دلته زه راشم فرض که دلته راشم دا زموږ سره ډاکومنټ صفحه ده، یا دلته که زه راشم یو نوی ټاپ واخلم دا زموږ سره ډاکومنټ دی، دې ته ډاکومنټ ویلی کېږي. صحیح ده. دا چې دی زموږ سره دا زموږ سره ډاکومنټ دی. نو دلته هم دغه ډاکومنټس کې چې دی په دې کې څو شیان وي، مونږ تاسو دا په HTML کې ویلي چې زموږ سره اول په دې کې هغه اولنی کوډ چې وي یو ټګ وي په نوم د HTML. او HTML ټګ څه شی دی؟ څه ته لیکي؟ د HTML سټرکچر باندې موږ خبرې کوو. HTML سټرکچر چې تاسو لیکئ اول تاسو سره پکې HTML ټګ وي. HTML ټګ اوپن کوئ، HTML ټګ بیرته کلوز کوئ. دا موږ هلته ویلي چې دا موږ ولې اوپن کوو، ولې بیرته کلوز کوو. دې ته څه ویلی کېږي؟ دلته مخې ته ما ورته روټ لیکلی. روټ مې ځکه لیکلی چې دا زموږ سره یو روټ ایلیمنټ دی، یو مین ایلیمنټ دی. کله چې هم تاسو HTML سټرکچر لیکئ نو هلته موږ HTML ټګ اوپن کوو، HTML ټګ بیرته کلوز کوو، او د هغې په داخل کې بیا نور ایلیمنټس او نور ټګونه موږ اچوو. صحیح ده. لکه په دغه HTML ټګ چې کله تاسو اوپن کو بیرته هم کلوز کو، په دې کې بیا دوه نور ایلیمنټس موجود دي چې یو زموږ سره د هیډ په نوم باندې دی او بل زموږ سره د باډي په نوم باندې دی. هیډ او باډي یعنی HTML ټګ اوپن شو بیرته کلوز شو، بیا د دې په منځ کې هیډ وي، بل زموږ سره باډي، دا دوه ټګونه شول. ښه، اوس دلته سوال پیدا کېږي چې هیډ کې څه شی او باډي کې څه شی؟ دا خبرې موږ تاسو په HTML کې کړي دي، خو بیا هم درته په دغه هیډ کې زموږ سره یو ټایټل موجود وي. په هیډ کې موږ ټایټل اخلو. ټایټل څه شی دی؟ ټایټل کله چې تاسو فرض کړئ کوم ویب سایټ چې کله تاسو خلاصوئ، فرض کړه ما دلته یو ویب سایټ خلاص کړ، ورته ما دلته کې یوټیوب خلاص کړ، بر دې ځای کې ګورئ د یوټیوب نوم شو کېږي. که دلته زه راشم فرض کړه فار اګزامپل دلته زه فیسبوک خلاصوم، کله چې زه فیسبوک خلاصوم دې ځای کې بر وګورئ دې ځای کې فیسبوک لیکلی کېږي. دا فیسبوک ولې لیکل کېږي؟ فیسبوک څه شی دی؟ فیسبوک ځکه دا یو اپلیکیشن دی، دا مطلب دغه فیسبوک زموږ سره دې ځای کې څه کېږي که یو ویب سایټ وي، اپلیکیشن وي، گیم وي، هر څه شی چې وي د هغې هغه نوم څه کېږي؟ هلته شو کېږي. نو دا کله چې تاسو په HTML کې کوډ کوئ نو هلته ټایټل کې تاسو ورته ډیفاین کوئ چې دغه ویب سایټس چې دی د دې هغه ټایټل دی هلته څه شی شو کېږي. نو دا تاسو په دې کې څه کوئ؟ ورته ډیفاین کوئ. لکه ټایټل کې زه دلته ورته یو ټیکسټ لیکم، حکمت الله سراج ما ولیکه. صحیح ده. لکه دغه شان فرض کا که دلته زه راشم ګورئ زه دې ځای کې زه یو ویب سایټ خلاصوم، لکه دا ویب سایټ ما په دې ډبل کلیک وکړو، دې ځای کې بر وګورئ زما عکس شو کېږي، لکه څنګه چې فیسبوک کې دې ځای کې عکس شو کېږي، یوټیوب کې هلته ایمیج شو کېږي، دغه شان دلته کې زما نوم شو کېږي، زما ایمیج عکس شو کېږي، هغې نه بعد دا نور ویب سایټ. نو دغه شانتې دلته هم په دغه ټایټل کې تاسو ټیکس یا ایمیجز دا شیان تاسو ورته ایډ کوئ. بیا دغه ټایټلز چې دی مطلب دا خو زموږ سره دغه په هیډ کې ټایټل وي، ټایټل کې بیا یو ټیکس پروت وي. اوس هلته باډي کې څه دی؟ باډي ټګ څه شی دی؟ باډي ټګ هر هغه څه چې تاسو غواړئ چې خپل ویب سایټ کې تاسو سره شو شي، وښودلی شي، راشي، هغه موږ په باډي کې لیکو چې دا ټولې خبرې موږ زه درته سرسري وایم، نور دا ټولې خبرې موږ په HTML کې کړې وي. بیا باډي ټګ چې دی یا باډي په نوم باندې کوم ایلیمنټ چې دی په دې کې دوه دا چې ټګ چې شته وایي، ایلیمنټ چې شته وایي، کنټینټ چې دي، دا ټولې خبرې موږ هلته کړې وي که نه. اوس په دې کې بیا زموږ سره نور مختلف
element زمونږ سره په دې باډي کې راتللی شي. لکه دلته خو زه ټول نشم کولی چې ټول ولیکم ځکه ټول موږ تاسو د HTML په آخري ویډیو کې موږ سیمنټک نان سیمنټک ایلیمنټس ویلي هغه ایلیمنټس ټول موږ هلته ویلې. لکه دلته اوس یو ایلیمنټ چې دی نوی بار یو H1 ما دوه ایلیمنټ راخسي نور مختلف ایلیمنټس دي چې ما دې کې صرف دا دوه ایلیمنټ ذکر کړي دي تاسو ته. نو نوی بار ایلیمنټ چې دی کله چې نوی بار تاسو جوړوي کله چې یو ویب سایټ جوړوي په هغې کې تاسو یو نوی بار ورکوئ که نه. نوی بار مطلب هلته لیکئ هوم اباوټ سروسز لیکئ. دې باندې کله چې موږ په هوم باندې کلیک کوو د هوم ریلیټډ مطلب موږ سره موضوعات راځي که په اباوټ باندې کلیک کوو اباوټ لکه دلته تاسو دې پیج ته وګورئ کله چې زه په اباوټ باندې کلیک کوم اباوټ ته ما وړي که زه کنټیکټ باندې کلیک کوم کنټیکټ که زه ویډیوز باندې کلیک کوم ما سره ویډیوز راځي خو که زه په دې ځای کې سکلز باندې کلیک کوم ما سره سکلز راځي. نو دا څه شی دي دا دغه نوی بارز دي چې کله زه پې کلیک کوم د یو ځای نه ما بل ځای ته وړي. نو دغه یو ځای نه چې بل ځای ته مې وړي دلته څه استفاده شوي کوم ټکي یوز شوی دا کلیک چې کوم یو ځای نه بل لینک هغه لینک ټک څه دی تا ویلې لینکس دي که نه چې یو ځای نه بل ځای ته موږ وړي هغې کې موږ خو لینک نه لیکو یو ټک نوم لیکو که نه هغه ټک نوم څه شی دی انکر ټک که نه شاباسې انکر ټک لیکو. انکر ټک په نوم باندې یادېږي. نو دغه انکر ټک چې دی دا یعنې نوي بار مو واخیست بیا په نوي بار کې دننه موږ انکر ټک اخلو بیا په انکر ټکس کې دننه څه وي ټکس وي چې کله موږ په هغې باندې کلیک کوو موږ یو ځای نه بل ځای ته وړي لکه اباوټ اس یا هوم یا کنټیکټ یا ویډیوز یا سروسز هر څه شی چې وي صحیح ده. نو دا چې دي دغه زموږ سره په دې کې په باډي کې راځي. همدارنګه بیا په دلته زموږ سره په دغه یعنی دغه کوم انکر ټک چې اخیستی بیا په هغې کې تاسو ټکس اخیستی په دې کې بیا زموږ سره اټریبیوټس وي لکه کلاس اټریبیوټ یا هر اټریبیوټ چې تاسو فرض کا آی ډي اټریبیوټ اخلي هر چې تاسو اخلي. لکه که زه H1 ته راشم په H1 کې زموږ سره ټکس لیکل شوی لکه ویلکم. امکان لري چې په یو ویب سایټ کې کله تاسو مطلب کله چې یو ویب سایټ تاسو جوړوئ نو په هغې کې یو H1 کې مختلف فرض کې یو کس پکې د ویب سایټ نوم لیکي یا نور کوم ټکس هر چې لیکي لکه دلته ما لیکلی دی چې ویلکم صحیح ده. بیا زموږ سره په دې کې اټریبیوټ وي لکه آی ډي اټریبیوټ شو یا مثلا کلاس اټریبیوټ شول صحیح ده. نو دغه زموږ سره په دې کې راځي. خبره هم دلته دا ده چې دا خو زموږ سره هغه سټرکچر دی د HTML. دلته اوس وګورئ دغه هر مطلب دغه لکه که هیډ دی که ټایټل دی که نیو بار دی که H1 دی که باډي ده که HTML دې ته موږ په HTML کې څه ویلې ایلیمنټس موږ ورته ویلې دې ته ایلیمنټس ویلی کېږي. خو په کله چې تاسو په جاوا سکرپټ کې ډوم وایي نو په ډوم کې یعنی ډاکومنټ آبجیکټ موډل کې دې ته څه ویلی کېږي د هر یو ته نوډز ویلی کېږي. دا زموږ سره نوډز دي. دا HTML زموږ سره یو نوډز دی هیډ زموږ سره یو نوډ دی ټایټل زموږ سره یو نوډ دی نوی بار زموږ سره یو نوډ دی انکر ټکس دا زموږ سره نوډز دي H1 زموږ سره یو نوډز دی باډي زموږ سره یو نوډز دی صحیح ده. اوس دغه ډاکومنټ یا دغه ډاکومنټ آبجیکټ موډل یا دا ډوم موږ وایو د څه دپاره دا د څه شي دی فایده یې د دې څه شی دی دا د څه دپاره دا خو د دې هغه ټري وا مطلب هغه ډانچه و د دې چې مطلب دا څنګه سټیپ بای سټیپ دی کې څه پراته وي په دې کې د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې تاسو په یو ویب سایټس کې یا اپلیکیشن یا گیم یا هر چیپرس کې یا ویب بیس اپلیکیشنز دی په هغې کې تاسو غواړئ یو څه سیټ کوئ سیټ کول خو پوهېږئ چې یو څه سیټ کوئ یا یو څه ګیټ کوئ صحیح ده. یو څه شی سیټ کوئ یا ګیټ کوئ مطلب یو څه شی تاسو هغه ته اضافه کوئ یا یو څه پکې دي اضافه دي پکې هلته شته دي پکې ایگزیکټینګ دي شامل دي پکې تاسو غواړئ چې هغه اکسس کړئ نو تاسو د دغه ډوم په واسطه باندې تاسو کولی شئ. ډاکومنټ آبجیکټ موډل لکه څنګه چې له نوم نه واضح معلومیږي ټول کار یې له هغه ډاکومنټ سره دی. په هغه ډاکومنټ کې تاسو چې هر کار کوئ لکه فرض که تاسو غواړئ چې یو څه پکې اضافه کوئ یا فرض که تاسو غواړئ چې یو څه ورنه ډیلیټ کړئ ریموو کړئ نو د دې په واسطه باندې تاسو دا کار کولی شئ چې یو څه پکې اضافه کړئ یا یو څه ورنه ریموو کړئ. ښه اوس دغه ډوم چې دی د دې کار څه شی دی په دې کې موږ کوم کارونه کولی شو ګورئ تاسو د دغه د جاوا سکرپټ د ډوم په واسطه باندې کولی شئ can change all the HTML element in the page. په یو پیج کې د HTML مطلب یو ویب سایټ دی یا یو پیج دی تاسو سره د هغې کې HTML څومره ایلیمنټس چې پراته دي دا ټول تاسو کولی شئ چینج کړئ هر ایلیمنټس چې چینج کوئ نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د دغه ډوم په واسطه باندې تاسو دا چینج کړئ. دلته شاید تاسو سره سوال پیدا شي چې موږ دا چینج کوو د ډوم په واسطه باندې یا د جاوا سکرپټ په واسطه باندې موږ دا چینج کوو ولې مینولی ولې خپل نه ځو د HTML په واسطه نه چینج کوو. دا ټول سوالونه به ستاسو حل شي د ډوم او د بوم چې کله موږ ختم کوو په آخر کې به تاسو ټول په دې باندې بیا انشاءالله چې پوه شئ.
بل دا چې دغه JavaScript DOM په واسطه باندې can change all the HTML attribute in the page. په پیج کې څومره HTML attribute چې دي هغه هم تاسو چینج کولی شئ، elements هم تاسو کولی شئ چې چینج کړئ. بل دغه DOM په واسطه باندې تاسو کولی شئ دغه HTML پیج کې چې کوم تاسو CSS ورکړئ، کوم سټایلز تاسو ورکړی دی هغه تاسو کولی شئ ریموو کړئ، یا تاسو کولی شئ د دې په واسطه باندې سټایل سیټ کړئ. لکه فرض کړئ تاسو لیکلی دی H1 زمونږ سره یو ایلیمنٹ دی، په هغې کې تاسو یو ټیکس لیکلی او هغې ته کلر هم ورکړی ګرین، تاسو غواړئ دا کلر ټومیټو کړئ یا دا کلر یلو کړئ یا یو بیک ګراؤنډ ورکوئ یا ډیلیټ کوئ، دا ټول کارونه تاسو د دې DOM په واسطه باندې کولی شئ. بل دلته وایي JavaScript can remove existing HTML element and attribute. existing مطلب شامل، چې تاسو سره په یو ویب سایټ دی په هغې کې ایلیمنټس موجود دي، تاسو اوس غواړئ چې دغه ایلیمنټس ورنه څه کوئ ډیلیټ کوئ، یا فرض کړئ یو اټریبیوټ تاسو سره موجود دی ډیلیټ کوئ، ایډ کوئ یا ډیلیټ کوئ، نو د دې په واسطه باندې تاسو دا کار کولی شئ. دا اوس وګورئ دلته اوس ایډ باندې خبرې کوي can add new HTML element and attribute. دغه HTML په واسطه باندې تاسو کولی شئ یو اټریبیوټ پکې ایډ کړئ یا ایلیمنٹ په دې کې تاسو ایډ کړئ. لکه مثلا دلته تاسو وګورئ، لکه دې تاسو کو دا زموږ سره یو رینډم کلرز جنریټر په نوم باندې ما سره یو مطلب یو وړوکی غوندې یو ویب سایټ موږ جوړ کړی. څومره وګورئ رینډم کلرز په دې کې پراته دي، صحیح ده. زه اوس غواړم دا ویډیو الریډي دلته زموږ سره په یوټیوب باندې هم شته دی، که چیرې تاسو دلته پلی لیست ته راشئ او په پلی لیست کې دا پیج تاسو سکرول کړئ لږ پلی لیست، او دې ځای کې تاسو HTML CSS JavaScript پروجیکټ په نوم باندې یو فولډر وګورئ، پروجیکټ فولډر. دا دی دې کې ویو فول پلی لیست باندې کلیک وکړئ. دې کې تاسو سره به لیکلي چې مطلب رینډم کلرز جنریټر په نوم باندې دا وګورئ، دغه دی دغه ویډیو دی دا ویډیو. نو د دې ویډیو چې ده که دلته زه راشم کنټرول یو پریس کړم د دې کوډ کې ګورئ ښه دا موږ سره ټول د HTML کوډ دغه دی، دغه زموږ سره د دې HTML کوډ دی. که د دې JavaScript کوډ ته راشم دې ځای کې ګورئ ما ورته لیکلي کریټ ایلیمنٹ، یو ایلیمنٹ راته کریټ کا د څه په نوم باندې، د ډیپ په نوم باندې. ډیپ زموږ سره خپله یو ایلیمنٹ دی، دا ما کریټ که. ښه چېرته دې کریټ که ګورئ دا موږ کریټ که په ډاکومنټ کې، ډاکومنٹ ډاټ کریټ ایلیمنٹ، دا دې ته DOM ویلی کېږي، صحیح ده. چې تاسو یو ډیپ په نوم باندې ایلیمنټس کریټ که او هغه تاسو بیا زر دفعې ریپیټ که، یعنی دلته کې اوس وګورئ ما سره یو ډیپ ما دلته اخیستی، دلته ما سپیلنګ هم DICD کړی. بهرحال نو دې ځای کې تاسو څه کار کوئ، یعنی مطلب دلته تاسو یو زر پیرې دغه ډیپ موږ سره بیا دې ځای کې مې لوب ها مې ما ته جوړ مې که بیا زر پیرې زه ریپیټ کوم هم، نو دا د چا کار دی، دا د دغه مطلب دا د دغه DOM کار دی. که چېرته دغه DOM یوز نه کړو، استفاده نه کړو، نو زه باید زر پیرې ډیپ جوړ کړم، دا زمونږ ډېر زیات وخت نیسي. یا زه دا لوپ استفاده نه کوم، زه باید زر لاینه کوډ ولیکم. که زه غواړم فرض کا دغه کلرز چې دي ما سره د څومره کلرز جوړ شي، په دې ویب سایټ کې داسې کلر نشته چې هغه 2 پیرې تکراري راغلی. هر کلر چې دی یعنی یو ځل راغلی دی، تکراري کلر په دې کې نشته. لږ فرق حتمن لري، که تاسو بعضې کلرونه که تاسو ته سیم ښکاري لږ زوم کوي هغه حتمن لږ فرق لري، صحیح ده. نو هغه لږ فرق لري. دا کلرز که تاسو کم و زیات کوئ کولی شئ، کم و زیات هم کوئ. هلته سایز د دې لوپ چې دی لکه دې کې لوپ زموږ سره زر دی، دا تاسو زر نه لسې کوئ، شلې کوئ، 13 کوئ، چې څومره تاسو کوئ نو همغومره به تاسو ته هغه کلر څه کېږي شو کېږي. نو دا هم د دغه DOM فایده ده، دا د دغه DOM په واسطه باندې دا کار شوی دی. نو DOM چې دی ډېر زیات مهم او امپورټنټ مطلب ټاپک دی، صحیح ده. بل دا چې JavaScript can react to all existing HTML element in the page. په دغه پیج کې چې تاسو مطلب دغه پیج دی، دا سره ویب سایټس د دې پیج کې تاسو غواړئ چې ایونټ مطلب ایډ کړئ. فرض کړئ زه وایم چې رایټ کلیک کوم، ډبل کلیک کوم یا پیج سکرول کوم، یو کار دی ترسره شي، یو ایونټ دی اجرا شي. ایونټس په دې مطلب زه وایم که دلته یو کس راغی رایټ کلیک وکړي یو کار دی وشي، که ډبل کلیک وکړي یو کار دی وشي، که پیج سکرول کوي زما نوم دی ورته ولیکلی شي. کله چې پیج سکرول کوي یا مطلب چې پیج هلته باید دا لیکل دی باید ووایي داسې زر باید سکرول نه کړي. لکه فرض کا زه دې ځای کې ټایم ورته ورکوم، لکه دا ویب سایټ دی، یو کس راځي داسې سکرول کوي، داسې تیز سکرول کوي، زه ته نه چا چې داسې تیز سکرول کړو دلته یو ایونټ ورته ورکړه، ورته داسې تیز مه سکرول کوه، لږ په قلاره دا خط ووایه دا څه دی، بیا دلته لږ صبر وکړه، بیا دلته لږ صبر وکړه، بیا دلته لږ صبر وکړه، داسې. نو داسې دي که یو کس کې د دې لپاره تاسو مختلف ایونټس تاسو کولی شئ ورته ورکړئ، صحیح ده. څنګه یې سیټ کېږي سټیپ بای سټیپ دا ټول وایو، صحیح ده. نو د دغه
مطلب تاسو کولی شئ ایونټس تاسو جوړ کړئ که چیرې تاسو ایونټس مطلب د دې په واسطه باندې جوړولی هم شئ او دغه شان یو ایگزیکټینګ HTML مطلب ایونټس چې دی هغه هم تاسو کوئ یعنی مطلب تاسو ایونټس تاسو کریټ کولی هم شئ او که چیرې تاسو کریټ کړئ په هغې کې تاسو کولی شئ چینجز هم راوړئ. ښه اوس سوال دلته دا دی چې صحیح دی دا خو موږ د ډوم په دې پیدا باندې پوه شو چې د ډوم پیدا څه دی یا د څه دپاره یوز کیږي. اوس څنګه موږ دغه ایلیمنټس ټارګیټ کړو څنګه موږ هغې ته ځان ورسو لکه فرض کړئ یو کس غواړي چې یو څه چینجز راوړي نو دا د څه په واسطه باندې کوی شي نو صحیح ده د کوم آبجیکټس په واسطه باندې په هغې کې یو زموږ سره آی ډي ده د دې آی ډي په واسطه باندې تاسو کولی شئ چینجز راوړئ یو خو تاسو به HTML CSS کې کار کوو HTML کې به تاسو کار کوو آی ډي به دې ورکړې وه او لاړې همغه آی ډي ته فرض کړئ کلر د ګرین دی تا به ورکړئ یالو به شو ټیکس کلر 50 دی تا به ورکړئ شپېته چینج به شو د جاوا سکرپټ له طریقې نه څنګه کولی شي چینج کړي د جاوا سکرپټ له طریقې نه څنګه کولی شي په هغې کې تاسو بدلون راوړئ صحیح ده نو په دې کې یو زموږ سره آی ډي شوه بل زموږ سره کلاس نوم دی د کلاس نوم تاسو به هغې ته یو کلاس سیټ کړئ او یا هم د ټګ نیم مطلب د ټګ په نوم په واسطه باندې تاسو کولی شئ لکه پی ټګ H1 ټګ ډیپ ټګ نو دا تاسو یعنی د په واسطه تاسو کولی شئ فرض کړئ یو آی ډي ده د فرض کړئ آی ډي د څه په نوم باندې مثلا د آی ډي 1 په نوم باندې یا فرض کړئ د H1 په نوم باندې یو آی ډي ده زه وایم H1 په نوم باندې یو آی ډي چې په دغه ډاکومنټ کې استفاده شوی په دې ویب سایټ کې استفاده شوی چې څومره مطلب آیډیا نه چې دی هغه ټول ماته لیست کړه یا دغه آی ډي کې څه شی پراته دي هغه ماته وښایه یا دغه آی ډي کې څه شی پراته دي هغه چینج کړه څه ته چینج کړه مطلب هغې کې لیکل شوي ABC دا ABC چینج کړه XYZ ته نو د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چینج کړئ د آی ډي په واسطه چې چینج کوئ څنګه به ټارګیټ کوئ څنګه به ایکسس کوئ نو چې تاسو ایکسس کوئ داسې ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي داسې شی دي په دې باندې وروسته په تفصیل سره خبرې کوو صحیح ده بل زموږ سره کلاس نیم دی کلاس نیم ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای کلاس نیم او ټګ نیم چې دی ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای ټګ نیم ها صحیح ده نو دغه زموږ سره ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي او ګیټ ایلیمنټ بای کلاس نیم ګیټ ایلیمنټ بای ټګ نیم تنه دا نه دي ښه په دې کې نور هم زموږ سره ډېر زیات دي لکه ډاکومنټ شو ډاکومنټ ډاټ آل شو وغیره دا په دې هر یو باندې اوس په تفصیل سره خبرې کوو خو مخکې له دې چې په دې باندې خبرې کوو اول به په دې درې واړو باندې ځان پوه کړو ښه زه راځم دلته وی ایس کوډ ته راځم او وی ایس کوډ کې ما تاسو سره مخکې هم دا مې تاسو ته کار کړی و HTML کې مې تھنک تاسو سره کار کړی و که نه څه ورکې چې تاسو ریزلټ وینئ بیا به انشاءالله چې تاسو پوه شئ سلیکټورونو کې دا مې تاسو ته جوړ کړی و دا چې دی صحیح ده نو په دغه کې زه اوس چینجز راوړم چې څنګه زه کولی شم دې کې زه چینجز راوړم ښه دې ځای کې دغه HTML دې ځای کې زه راځم دغه د جاوا سکرپټ فایل چې دی دا به زه دې ځای نه دا مې دې ځای نه ډیلیټ کړه ځکه دا ما مخکې بل صنف کې جوړ کړی و زه به دې ځای کې بیا جوړ کړم چې تاسو پوه شئ ګورئ دا زما سره سمپل یو زموږ سره index ډاټ HTML فایل دی بل زموږ سره style ډاټ CSS فایل دی او دې کې زموږ سره یو عکس دی زه دې ځای کې یو فایل جوړوم او دلته زه ورته لیکم چې script ډاټ GS script ډاټ GS مې ولیکه او دغه د جاوا سکرپټ فایل چې دی دا باید تاسو د HTML دغه فایل چې دی په دې کې باید تاسو دلته کې لینک کړئ دا څوک دې کې ما مخکې نه لینک کړی دی او بل دې کې دا زموږ سره لکه څنګه چې CSS فایل لینک شوی دغه شانتې به تاسو جاوا سکرپټ فایل هم لینک کوئ او دا مې درته ویلي چې د CSS فایل که چیرې تاسو بر سر کې واچوئ خیر دی خو د جاوا سکرپټ فایل چې دی دا تاسو په اینډ کې اچوئ پروجیکټ بیس چې کله تاسو کار کوئ په اخر کې واچوئ که چیرې تاسو داسې یو عادي لکه دا خو داسې وړوکی پروجیکټ دی دې کې مشکل نشته که تاسو بره په هیډ کې هم واچوئ فرق نه کوي خو کله چې تاسو یو کمپلیکس یو غټ پروجیکټ کې کار کوئ بیا تاسو په اخر کې واچوئ ځکه د دې کوډونه چې وي هغه شی وي لږ کمپلیکس وي ښه اوس ګورئ دغه زموږ سره که دلته زه راشم دې ځای کې زه به دا پیج هم کنټرول ایس کړم دا زموږ سره د دې ریزلټ داسې څه شو کېږي زه اوس غواړم په دې کې څه چینجز راوړم دا به زه دې خوا رایټ طرف ته ویسم او دا وی ایس کوډ به هم دا به زه دې خوا ویسم دا پیج مې لږ کنټرول ایس کړ اوس زه په دې کې څه چینجز راوړم یا فرض که زه کوم ایلیمنټس ټارګیټ کوم لکه ټارګیټینګ چې کوو دلته مونږ ویلي چې ټارګیټینګ چې تاسو کوئ نو د دغه دریو په اوس درته صرف د دې درو واړو باندې خبرې کوم آی ډي کلاس او ټارګیټ نیم ګورې دې باندې څنګه ټارګیټ کېږي زه راځم جاوا سکرپټ فایل ته او جاوا سکرپټ فایل کې زه به دا فایل سایز لږ غټ کړم چې تاسو ته ښکاره شي دلته به یو وریبل تاسو جوړ کړئ وریبل ته چې هر نوم تاسو ورکوئ چونکې مونږ ډوم وایو نو دلته به زه وریبل ته نوم هم ډوم ډاکومنټ آبجیکټ موډل ورکوم نور فرق نه کوي چې تاسو هر نوم ورکوئ د هغې نه بعد
دلته زه لیکم چې دغه ډوم چې د ماته مساوي کې تاسو کوی شئ ټول په یو لاین کې هم ولیکئ. ورته وایم ډاکومنټ ته لاړ شه. ډاکومنټ څه ته وایو زیره؟ دې صفحې ته ډاکومنټ وایي. دا زموږ سره ډاکومنټ دی. زه ورته وایم دې ډاکومنټ ته لاړ شه او په دې ډاکومنټ کې ماته یو ایلیمنټس دی هغه ګیټ کا. ماته وایي ایلیمنټس ګیټ. زه ورته وایم ایلیمنټس ماته ګیټ کا. وایي ښه ایلیمنټس درته ګیټ کم خو د څه په واسطه باندې؟ ځکه د یو ایلیمنټس د ټارګټ کول یا د یو ایلیمنټس د اکسس کولو مختلفې طریقې دي. نو یوه طریقه چې دا ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي ده. ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي. ها اوس ما ته وایي ته کوم ایلیمنټس ګیټ کول غواړې؟ هغه ایلیمنټس چې ته غواړې چې ګیټ کې د هغه آی ډي مطلب آی ډي څه دی؟ دې کې خو تاسو سره ډېر ایلیمنټس پراته دي. زه ورته وایم داسې کار وکړه دا حکمت الله سراج ماته ګیټ کا. ها اوس حکمت الله سراج زه اوس وګورم چې دې کې دلته راشه د HTML فایل ته. زه به دا لږ غټ کړم چې تاسو ټول سکرین ښکاره شي. ښه حکمت الله سراج چې لیکلی شوی دې ته دا خو کوم آی ډي نه لري. صحیح ده. اوس څه وکړم یو آی ډي ورکړم او که نه زه آی ډي به ورکړم. دلته به زه یو آی ډي ورکړم. دلته به ورته ولیکم آی ډي. یو آی ډي مې ورته دلته مې آی ډي انټر رانه ولګېد. ښه یو آی ډي مې ورکړه. هغې نه بعد آی ډي مې ورکړه ایچ ایس آی ډي مې ورکړه. فرق نه کوي هر آی ډي چې تاسو ورکوئ. اوس څه کار کوم؟ راځم دلته جاوا سکرپټ فایل ته. جاوا سکرپټ فایل ته راځم او په جاوا سکرپټ فایل کې زه ورته وایم چې آی ډي زموږ سره د چیش په نوم باندې دی؟ ایچ ایس مې ورکړل ایچ ایس په نوم باندې. ښه ما ته وایي زه صحیح شو. اوس دا چیرته ته اکسس کوې؟ زه ورته وایم رایټ کلیک کوم. زه به دې ځای کې یو ځل زه وګورم چې ما سره دا اکسس شو که نه شو. رایټ کلیک مې وکړو انسپیکټ مې کړو کنسول ته راځم. اوس کنسول کې دا خو کنسول زموږ سره چې دی کنسول کې چې هم نه شو کېږي. نو زه ورته وایم ته ما ته وګوره چې دا نوم ما رښتیا هم ګیټ کړه که نه. د دې لپاره زه لیکم چې کنسول ډاټ لاګ او دغه څه چې ما اکسس کړل دا په چیش کې سټور شول؟ ډوم کې سټور شو. نو ډوم به دې ځای کې زه پرنټ کړم. دې ځای کې مطلب په کنسول کې به رایټ کړم کنټرول ایس. دا وګورئ اکسس شو که نه شو؟ اکسس مې کړو. ټول مکمل ایلیمنټ راته اکسس کړو. که زه دا پیج غټ کړم ګورئ څنګه چې تاسو موس ورکوئ او دا یو پیج به زه لږ دا سایز چې دی ریسپانسیو دی. ها دې ځای کې ریسپانسیو دی دا مشکل نشته. ښه دا ریسپانسیو دی. دا پیج سایز زمانه لږ غټ شوی. دا اوس وګورئ دا څنګه چې دلته تاسو موس ورکړئ وایي تاسو دغه ځای اکسس کړی. دا وګورئ دلته کې کلر چینج کېږي. که تاسو داسې کار وکړئ تنه دلته ډاکومنټ ولیکئ. ګورئ تنه ډاکومنټ ولیکئ. ټول ډاکومنټ تاسو ته لیست کړئ. ټول ډاکومنټ باندې څه شی پراته دي دا ګورئ ټول ډاکومنټ تاسو ته اکسس دې باندې کلیک وکړئ. دا ګورئ دونه شیان دي زموږ سره HTML دی HTML ټګ دی هیډ ټګ دی او باډي ټګ دی او HTML ټګ بیرته کلوز شوی. همداسې ده که نه ده؟ که نه دلته راشئ دې ځای کې ګورئ HTML ته راشئ HTML ټګ اوپن شوی دی بیرته اخر کې یعنې مطلب هغه ټول کوډ چې دی دې ځای کې تاسو ته ښایي چې دغه تاسو سره په دې کې ټول پراته دي. که دې کې تاسو مشخص یو څه ټارګټ کوئ نو مشخص یو څه تاسو په دغه طریقې سره ګیټ کولی شئ چې د هر ایلیمنټس په واسطه باندې تا هغه ګیټ کوئ. لکه یو طریقه زموږ سره چې وه ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي وه. دلته یو څه کار کوم که پرې پوه نه شوئ خیر دی. لکه زه فرض که دلته لیکم ایچ ایس مې ولیکه دا مې ټارګټ کړه. دلته دا مې ټارګټ کړه. که دلته زه وګورم ټارګټینګ وګورم دا به زه دې خوا ویسم دا به زه کلوز کړم دا به دې طرف ته کړم. هلته به رایټ کلیک وکړم. ګورئ زه چې دا کوم څه ټارګټ کوم هلته رایټ کلیک انسپیکټ ښه صحیح شو. دلته کنسول ته راشه دې ځای کې دا نوم شو کېږي چې څه مې ټارګټ کړل که نه. زه اوس غواړم دا نوم چینج کړم. دا نوم څنګه چینج کېږي؟ د دغې دپاره زه به دا پیج هم لږ زوم آوټ کړم او دې ځای کې زه دا ډېر زوم کوم ځکه چې تاسو ته لږ صحیح منظم ښکاره شي. او دلته به زه راشم ویو ته او ویو کې به ورلډ ریپ ورته ووایم. صحیح ورلډ ریپ چې دا ما چې لاندې تاسو ته ښکاره شي. ښه اوس زه غواړم دا حکمت الله سراج چینج کړم بدل کړم. چیش ته بدلوم؟ فرض کړه زه سبا ته بدلوم. څنګه سبا نوري ته بدلوم؟ څنګه دلته ولیکه ډاټ او دلته ولیکه انر HTML. دا خبرې موږ وروسته وایو په تفصیل سره که ډاټ انر HTML مې ولیکه. اوس پیج کنټرولرز کې دلته ماته تنها زما نوم لیکي. ولې ما ورته ویلې ډاټ انر HTML څه شی دی؟ ډاټ انر HTML موږ وروسته په تفصیل سره وایو خو دلته شارټ دومره پوه شئ. ډاټ انر HTML مطلب دا دی چې دلته ډاکومنټ ته لاړ شئ او په ډاکومنټ باندې ماته ګیټ کوي. څه شی راته ګیټ کوي؟ ایلیمنټس دي. څه شي په واسطه باندې؟ د آی ډي په واسطه باندې. وایي ښه هغه آی ډي چې د ایچ ایس دی او دلته انر HTML مطلب د دې په داخل HTML کې د دې HTML خو تاسو ته که دا انر HTML ونه لیکي ټول کوډ یې تاسو ته هغه HTML هم درته درکوي که نه. یعنې اوپن ټک
کلوز ټک کنټین او اټریبیوټ د آی ډي یو اټریبیوټ دی خو که دې کې زه ورته ولیکم چې ډاټ ان ایچ ټي ایم ایل تنا ان ایچ ټي ایم ایل مطلب تنا په دې ایچ ټي ایم ایل کې کوم څه پراته دي هغه راکا کنټین یې راکا نو کنټین یې درکړل کته بدلای بیا څنګه بدلیږي ولیکم مساوي نه بعد با سنگل کوډ کې یا ډبل کوډ کې به شي ولیکي 25 ته چې بدلوي که تاسو سنگل یا ډبل کوډ وانه خلی ځکه دا خو سټرینګ دی لکه پاس کړه ځلې کم سبا صحیح ده دا کنټرول اس کوي دلته سبا نوري شو کله تاسو کلوز کوي دا پیج غټ کوي دې کې سبا نوري ولیکل شو مخکې شو کنټرول یو پریس کوي دلته راشي ایچ ټي ایم ایل کې چک کوي ایچ ټي ایم ایل کې دې کې ګوري دې کې بل څه لیکل شوی مطلب دې کې هغه اصلي لیکل شوی دی ایچ ټي ایم ایل کې موږ بدلون رانه وسته ایچ ټي ایم ایل کې حکمت الله سي راځي چې دا چینجز چې موږ راوست دا بدلون هم چې راوسته دا موږ د څه په واسطه راوسته دا دغه ډوم په واسطه باندې دې کې دا بدلون راوست دا موږ ته چینج همدغه څه که تاسو بل څه ته چینج کوئ فرض کا تاسو نه غواړئ چې دا سبا ته چینج کړئ لکه فرض کړئ یو کس غواړي چې دا وزیر ته چینج کړي کنټرول اس کې دې کې وزیر لیکل یا نه غواړي چې چینج کړي بس صرف راشه دا ورته دا ته نبی خلری کوي دا بیرته موږ خپل نوم راځي نو دغه طریقې سره دا شی او دا زموږ سره آی ډي دته آی ډي ویل کېږي دا موږ د آی ډي په واسطه باندې ګټو اوس زه غواړم دا بل ورپسې زموږ سره کلاس دی زه د کلاس په واسطه یو څه ګټ کوم نو دلته زه لیکم چې ډوم دلته لیکم مساوي ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنٹ بای کلاس نیم آی ډي نو کوم کار کو آی ډي نو مونږ کار کوم د شانتي کلاس نوم هم دی سمپل هیڅ فرق پکې نشته الته چې آی ډي دلته کلاس نوم واخله بس ها اوس چې کوم کلاس اوس دلته پیدا کوم ایلیمنٹ ایکسس کوي او نو می چې ده کوم کلاس لوګو خو زمونږ سره یس لوګو زمونږ سره کلاس دی بالکل نو لوګو دی نو دلته براشي ک کلاس هی صحیح ده ک کلاس نو خو بیا کار نه کوي دلته بولی کې کلاس لوګو چې دی ولی کلا اوس بس کارو کې دلته بر رائټ کلیک وکي او دلته براشي انسپیکټ تا کنسول ته براشي پیج میلا کنټرول اس کړه نه دی ښا کنسول ته راځم کنسول ته او دا پیج کنټرول اس کوم کنټرول اس کوي دا وګوري لوګو میکسس کړه اوس تاسو ته نه خېدي چې ډیپ ډاټ لوګو خېدتا په دې باندې کلیک وکړل تاسو ته وای ویلنت 1 دی ډیپ ډاټ لوګو یو ډیپ دی او په هغه ډیپ کې لوګو پرته ده او لینت یو یعنی مطلب یو دانه دی ها که زه غواړم چې انر ایچ ټي ایم ایل ایکسس کما دیږي کې ولیکه انر ایچ ټي ډاټ انر ها دا زموږ سره کلاس دی کنه یو بل خبره دی چې تاسو ځان سره نوٹ کړئ ښا دی چې چې موږ لیکل get element by id element t دی اس وسر نشته کا element دی چې elements اس وسر راغلی دی دا ولې دا ځکه چې id چې دا یو ځل استفاده کیږي او کلاس چې دی مطلب زیات استفاده کیږي کنه نو دی چې دا د دې پر دوړ ترمنځ فرق چې دا موږ تاسو په په تفصیل سره سیسس کې ما درته ویلو نو کلاس چې دی نو دې کې اس وسر لیکل شوی مطلب څومره ځایونو کې چې دا لیکل شوی ټول تاسو لیست کوي صحیح ده نو دې کې نو په دغه طریقې سره تاسو کولای شئ چې یو څه کوي یو څه تاسو ګیټ کوي کته پاس کې یو بل څه ګیټ کما چې هغه کې لکه ډیر څه نو وسیږي کنه مطلب ډایرکټ غوي هیډر هم کلاس دی ګوره هیډر به واخلم ګوري هیډر به واخلم دې کې براشه مرتبه لیکم چې هیډر پیج کنټرول اس کا راشي دا اوس ګوري تاسو ته لیکي ډاټ هیډر او هیډرز چې د هیډر هم یو ځل راغلی دی اوس هیډر کې نن چې پراته دي دا ګوري دې کې خدا باز دا لایف سرور دی نو باز شان درته کې اضافي خیخه نو دې کې دا زموږ سره دغه شانتي تاسو ته ډایرکټ په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې ټارګټ وکړئ نو د اب آیډیا هم د کلاس پوسټه صرف تاسو دومره پوه شئ په دې کې چې څنګه کار کوي نور مونږ وروسته دا بیا استفاده کوو کا صرف زمونږ هدف دلته صرف دا دی چې تاسو داسې پوه شئ چې څنګه ټارګټ کیږي بل اخلم ډوم بل د ټګ نیم په واسطه دلته لیکم ډاکومنټ راته ګیټ کا ډاکومنټ خدي چی شي په واسطه باندې ډاټ ګیټ ایلیمنٹ نیم بای ټګ نیم سوري ټګ نیم صحیح ده خدي ټګ نیم چې دی اوس ایلیمنټس ګوره ایلیمنټس مو ویل دی ایلیمنٹ نه د ایلیمنټس تنا یو آی ډی کې اس ناراضي نور دې کې اس راضي دلته اس راضي ځکه
کله چې چیرته یو پی تاسو یو ځل یوز کو بیا بل استفاده کوئ شو چې استفاده کوئ شو خو جمع شوله کنه چې دریم څلورم استفاده کوي خو جمع شو بیا اس لیکل کیږي مطلب څومره پیز زوز غواړم لکه فرض کوم چې څومره پیګان چې استفاده شي پیګان دلته خو ډیری یا فرض کې زه ډیپ ورته وایم د دې کې لیکم څومره ډیپ سي استفاده شي پیج کنټرول اس کوي راشي رائټ کلیک کوي او دلته هم رائټ کلیک انسپیکټ کوي کنسول ته لاړ شئ کنسول کې دلته تاسو ته اوس لیکي ګورئ کنسول کې ته وډي بونه دي په دې ټول هغه کې وډي به کوم دي یو د کنټینر په نوم باندې زبدا لګ غټ کم ګورئ یو د کنټینر په نوم باندې دی زبدا پیج هم لګ زوم اوټ کم ګورئ یو د کنټینر په نوم باندې دی کنټینر کې دا ټول ویب سټ راځي ښا یو د هیډر په نوم باندې هیډر کې د کومره لګ زیاده دا کوم چې خیره شو ګورئ یو لوګو دا لوګو کې تنه د کومره زیاده ګورئ لوګو بل زموږ سره اباوټ دی دا پیج بس سکرول کوم ګورئ اباوټ کې دومره لګ زیاده دا اباوټ دی بل سکلز دی سکلز دا سکل ډیپ دغه دی دا ایکسپیرینس کچېر تاسو فرض کړئ یو پروجیکټ تیار یو پروجیکټ مو لیوجینه ډاونلوډ کو اکثر نن سبا خلک چې فرض کړئ ویب سټ جوړې فرض کړئ یو کس درته ماته ویب سټ جوړ کا هو به ټول کوډ یو شی نه جوړي لکه بل ما تاسو ته طریقه خو چې څنګه تاسو دی یو ویب سټ سورس کوډ ډاونلوډ کړئ چې کله تاسو سورس کوډ ډاونلوډ کوئ غواړئ چې په دې کې ډیټ وکړئ کله چې په دې کې تاسو غواړئ چې ډیټ وکړئ تاسو خدای نه ته جوړ کړئ کنه دا ویب سټ خو تاسو نه ته جوړ کړئ دا خو بل چا جوړ کړئ تاسو څنګه کولای شئ چې دغه لیکل پیدا کړئ او د کې چینجز راوړئ نو چې دا چینجز دې کې راوړئ رائټ کلیک به وکړئ دا به انسپیکټ کړئ او دې کې ډاکومنټ دې کې تاسو ورته ویل شي ګوري اوس تاسو چې هر یو باندې ګورئ دلته چې کلیک کوئ دې کې ګورئ دلته دام نه ده ګورئ دا اباوټ زه غواړم فرض کې چې چینجز راوړم سکلز کې چینجز راوړم دا وګورئ دام نه ده دې کې چې کله ماوس وروړي الته د هغه کې لګي سکرول کړئ کې نشته دا دی ام دا ده بس دې کې د دینوم زده کا مطلب د دې کلاس نوم چی دی د کلاس نه کاپی واخلا یا فرض کې چینجز راوړي دلته سونه وی دی دلته کتلم سیخه لکه فرض کې دې کې ځلی کم سل ډبل کلیک وکا دې کې ولي کسل چې څنګه ښکاری سل دی ولي کل دی خو یو کلیک وکړه سل راغله وګور چینجز راغی او چې دا ریفریش کیا چینجز ختميږي د جاوا سکرپټ له طریقې نه بیا تاسو کوم شي پرمننټ مطلب تاسو چینجز اوس دې کې څومره ډیبونه چې ول هغه ټولې تاسو ته لیست کړو وډي بدی نو دغه طریقې سره تاسو ټارګټینګ کولای شئ په دې کې صحیح ده ها ورپسې زمونږ سره نور چې دی ډاکومنٹ دی ډاکومنٹ خو مې درته ویلي ډاکومنٹ مطلب ټول ډاکومنٹ ایکسس کې او ډاکومنٹ عالم هم دسي دی ښا لکه فرض کړئ چې تاسو دسي لیکي ورته لکه دې کې څه کولی کم چې ډاکومنٹ او ډاکومنٹ او ال یو خبره ده ګوري ډاکومنٹ کولی کې دې مطلب دا د همدغه ډاکومنٹ ټول تا ایکسس رائټ کلیک وکړه کنسول ته لاړ شه او انسپیکټ کا کنسول ته لاړ شه بیا ګوري دا تاسو ایکسس دا کنسول دا یا بل پیدا دا چې دې کې کته آل ورته ولي کې دینه بس یو ډبل کلیک واخلم دینه په کاپی واخلم بیا د آل د ست کار دی ښا چې دا کې د کې څومره الیمنټس وي دا غټول الیمنټس لیست درکې دا وګوره هغه ټول الیمنټ لیست در کوم الیمنټ استفاده شوی درته وایي HTML دی هډ دی میت دی میتا دا ټایټل لینک دا ټول درته لیست کړل دا که تاسو غواړئ یو مشخص یو ایکسس کړئ لکه فرض کړئ زه کوم یو ایکسس کوم ته خو ډېر زیات دي زه غواړم دا سکل ایکسس کوم سکل آی ډي مطلب هغه دا یو ارې غوانې جوړه شوې ګورئ ارې ده لینت یو دیرش دی له زیرو نه شروع شوی ده صحیح ده اوس زه غواړم چې فرض کړئ ایکسپیرینس ایکسس کوم ایکسپیرینس انډیکس څو دی دویش دلته راشي ورته ولیکئ دویش کنټرول اس یوازې دویش تا ایکسس ایکسپیرینس د ایکسس نور درته نه ښیي نو دغه طریقې سره بیا تاسو دغه ټارګټینګ تاسو کولی شئ ها که فرض که تاسو اوس غواړئ چې ډاکومنټس کې څه شی غواړئ چې ایکسس کې الیمنټس ډاکومنټ الیمنټ دلته راشئ ډوم ډاکومنٹ ډاٹ ډاکومنٹ پیج کنټرول اس کوي دا دې کې تاسو سره هغه ډاکومنٹ کې څومره الیمنټس دي هغه الیمنٹ دي ډاکومنٹ کوم الیمنٹ دي کا ډاکومنٹ الیمنٹ نور خو الیمنټس زیات دي تنه هغه الیمنټس تاسو په دغه طریقې سره ایکسس کړئ بل هیډر
تاسو غواړئ ته نه یو هیډر اکسس کړئ، بس د نور شیانو سره کار نه لري، یوازې هیډر اکسس کوئ. دا به زه دې خوا کوم چې کوډ او ریزلټ دواړه تاسو وینئ. ته نه تاسو ډاکومنټس غواړئ چې اکسس کړئ، دې ځای کې ورته ولیکه چې زه غواړم چې یوازې څه شی اکسس کړم، یوازې هیډر اکسس کوم ډاکومنټ کې هیډ، دې کې یوازې هیډر تاسو اکسس کوئ. دا هیډر کې چې دی هغه تاسو درته ښیي. هیډر کې دا واغه سیس هغه هم درته وښودم. صحیح ده. په همدغه طریقې سره که زه چېرته راشم نور زموږ سره چې دی فرض که ټایټل دی، باډي دی، ایمیجز دی. ګورئ زه اوس وایم په دې ویب سایټ کې هر څه چې دي په دې کې څومره هغه شی دي چې پکې استفاده شوي. فرض که ټایټل ته لاړ شه، ټایټل راته اکسس کړه، دا دې واخله ټایټل. ټایټل کې چې پراته ټایټل کې ډاکومنټ لیکل شوی. که زه ټایټل چینج کم، فرض کا ټایټل دا پیج به زه لږ غټ کم، ټایټل دا پیج به سکرول کو، ټایټل کې ډاکومنټ دی، زه ورته دا چینج کا، زه خپل نوم پکې لیکم. کنټرول اس مې که جاوا سکرپټ فایل ته راځم او دا دې خواته وړم، دې ځای کې اوس زما نوم ولیکلی شو. ولې؟ ځکه ټایټل کې همدا پروت دی. که زه دا کمنټ کوم اوس نه پرنټ کېږي، اوس دې ځای کې پرنټ کېږي ځکه ټایټل کې همدا پروت دی. صحیح ده. که تاسو غواړئ چې په باډي کې څه پراته دي هغه ټول اکسس کړئ، په باډي کې څه پراته دي هغه ټول اکسس کړئ، دې ځای کې ولیکئ باډي. باډي کې چې پراته دي ټول ته اکسس کړئ دې طریقې سره. ورپسې زموږ سره بل شی دی ایمیجز دي. زه هم په دې ویب سایټ کې څومره ایمیجز چې دي د ټولې لیست راکا. دې ویب سایټ کې موږ سره یو ایمیج ده، یو ایمیج ماسته وګورئ، لینث بدلته لیکي 1 یو دانه ده. صحیح ده. که تاسو غواړئ چې ایمیج اکسس کړئ دې ځای کې ورته ولیکئ 0 لینث، دا ایمیج مطلب دا ایمیج نه. صحیح ده. آی ایم جی ولیکئ، یو ایمیج ده. که څومره ایمیجونه نورم زیات وي سبا سوال پوښتنه مشکل خو نشته. صحیح ده. لکه فرض کا اوس انکر ټګز لینکس چې دي، لینکس کاغه اکسس کوئ، دې کې ولیکه انکر ټګز. دا څومره انکر ټګز چې دي دې کې تاسو ته لیست درکړي 0 او شاید اوس انکر ټګز چې دي ماته 0 ښیي. نو دې نه معلومیږي ما چېرته کوم لینکس دی ویب سایټ مطلب دې کې نه دی استفاده کړی. صحیح ده. که چېرې تاسو استفاده کوئ فرض کا فار ایگزامپل ما نه دی یوز کړي که نه، هېڅ نشته پکې، نشته لینکس نشته. زه به داسې کار وکړم دا به دې ځای نه دا ټیکس کنټرول ایکس کړم، یا فرض کا دا ډیولپمنټ مې دې ځای نه کنټرول ایکس کړ، دې ځای کې مې انکر ټګ واخیسته، انکر ټګ، او دې ځای کې مې دلته دا پیسټ کړ کنټرول ایس. دلته ماته لینس انکر ټګ ورته وایم چې undefined. دې ډاکومنټ کې بیخي انکر ټګز به نشته. دا انکر ټګ خو مې اوس استفاده نه کړ، دغه دی. شي علامه دې کې هغه فرق نه کوي. خو انکر ټګز دا دی مطلب څومره انکر ټګ چې تاسو سره یوز شوي هغې ټولو لیست تاسو ته درکوي. ښه د ټولو لیست تاسو ته درکولی کېږي څومره چې مې استفاده کړي. ورپسې زموږ سره چې دی دا یو څو دانې دي دا به ترې نه ووایو. صحیح ده. ګورئ ښه زه همداسې به درته ووایم چې پوهېږئ. ګورئ لینکس مطلب دا دی څومره لینک چې دي استفاده کړي. ډاټ لینکس ډاټ فارمز چې دی مطلب څومره فارمونه چې په دې کې استفاده شوي. صحیح ده. ډاک ټایپ تاسو کولی شئ ډایرکټ ډاک ټایپ اکسس کړئ. یو آر ایل چې دی تاسو د دې یو آر ایل اکسس کولی شئ. یو آر ایل پېژنئ او د دې فایل یو آر ایل چې دی لکه دلته اوس ګوره ښه لکه فرض کړه که دلته زه ولیکمه دا مې هغه بل نه کاپي واخیسته هغه پاتې دی ډوم مساوي کا ډاکومنټ. په دې ډاکومنټ کې یو آر ایل د دې ډاکومنټ یو آر ایل راکړه. دا لاړ دا خو موږ هغه کې اوپن کړی دی که نه لایف سرور دی. په دې باندې زه رایټ کلیک کوم چې ماته هغه پات راکړي. دې ځای کې دا انټر کا دا اوس وګورئ ماته وایي ډي ډرایو ته لاړ شه، بیا دویم، بیا دا ټول هغه ایډرس یې داسې راکړی دی راته. صحیح دی. پات دی.
دې ته پات ویل کیږي مطلب هغه یا ایډریس بیس یو آر ال څه دی لکه فرض کا زه د کار کوم راځم دی دلته یوټیوب هغه ته فیسبوک لکه دلته زه رائټ کلیک کوم او انسپیکټ کوم سوس وایم دلته انسپیکټ مې کو دې ځای کې انسپیکټ کنسول ته راځم کنسول ته ها دا زموږ سره چې راغله کنسول کې سټاپ this is a browser page okay کلیئر کا صحیح ده خاګوري خام دې ځکه زه اوس غواړم لکه مثلا د دې دا هغه چې دی دې ځکه زموږ سره بیس یو آر ال ګوره که یا فرض کړه د دې یو آر ال تاسو غواړئ چې پیدا کړئ د دې فیسبوک دې ځکه ولیکئ چې مطلب ډاکومنټس ته لاړ شه او ډاټ د دې یو آر ال یې راکړه راته دا یو آر ل درکې https ://facebook.com دا یو آر ال شو که تاسو وایئ چې بیس یو آر ال راکا بیس یو آر ال ګورئ دې ځکه دی تاسو ته هغه بیس یو آر ال درکړه که انټر پریس کوئ نه پریس کوئ هغه تاسو مطلب تاسو پورې ډیپینډ کوي خو دا هغه یو آر ال که دې باندې کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو هماغه ځای ته وړي بل زموږ سره چې دی ډومین د ډومین پیژنئ ډومین چې دی نوم ته ویل کېږي لکه فرض کا فیسبوک زموږ سره یو ډومین دی یوټیوب زموږ سره یو ډومین دی که دلته زه ورته ولیکم دا کوم ډاکومنټ کې چې زه دا اوس دپاره یم د دې ډومین ماته راکړه هماغه ډومین دی دا وګورئ facebook.com او که تاسو غواړئ د یوټیوب پیدا کړئ ګورئ کنټرول داسې کار وکړئ چې رائټ کلیک وکړئ د هر ټول هم داسې پیدا کېږي رائټ کلیک وکړئ او دې ځای کې تاسو راشئ کنسول ته کنسول کې ورته وایئ چې دا ټول کلیئر کا دا کلیئر کا کنسول ته راشئ دې ځای کې ورته ولیکئ چې ډوم صحیح ده ډاټ ډومین facebook.com کچېرې پاس که دا خو زما سره زما کمپیوټر کې دی دا فایل که نه که زه د دې ډومین غواړم ماته څه پیدا کوي ګورئ دلته زه لیکم چې ډاکومنټ ته لاړ شئ تاسو کولی شئ دا کار د کنسول طریقې نه مو کوئ صرف طریقه زده کوئ نور تاسو کولی شئ هغلته کوډ نه مو کوئ صحیح ده دلته زه لیکم ډومین ډومین دا ماته خالي راکوي ګورئ کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړوئ نو د هغې دپاره تاسو یو ډومین اخلئ لکه هوسټینګر په نوم باندې زموږ سره دا یو مطلب دوی چې دي دغه هغه وړاندې کوي دغه ډومینونه چې ګوره دې ځای کې تاسو hostingr.com سرچ کوئ په انټرنیټ کې چې کله هم سرچ کړئ دې ځای کې تاسو راشئ ډومینز ته ډومینز ویلی کېږي نوم ته ویلی کېږي صحیح ده لکه مثلا کله چې تاسو ارګنایزیشن وي فرض که تاسو ارګنایزیشن دی د څه په نوم باندې فرض کړئ حکمت الله سراج په نوم باندې دې ځای کې تاسو خپل نوم ولیکئ دې ځای کې هر ارګنایزیشن وي چې د هغې نوم ولیکئ انټر پریس کړئ تاسو ته وایي چې دغه ډومین اویلیبل دی دغه نوم اویلیبل دی که نه یا چې کله ته یو ویب سایټ جوړې هغه ویب سایټ غواړې چې ته هوسټ کړې که نه نو د هغې دپاره به ته یو ډومین اخلې ګوره تا ته وایي حکمت الله سراج .com په دومره ډالر باندې دی دا د کال لپاره ده د کال $4 یعنې څه کم $15 دا وګورئ اخر کې درته ښیم ټول چې کله د ډومین واخیست د دې نه بعد به بیا پلس دې ته ډومین صرف ما هدف دلته دا و چې ډومین دې ته ویل کېږي اوس چې هر رقم ډومین ستا خوښېږي بعضې کسان چې دي .com استفاده کوي به انلاین نیټ لایف شاپ بیا وروسته موږ په دې باندې خبرې کوو کوم کسان .com اخلي کوم .net کوم لایف دا د څه لپاره واخلي څنګه دې ټولو باندې بیا وروسته په تفصیل سره انشاءالله موږ چې کله هوسټینګ مطلب کوو زه بیا په خپله یو ډومین اخلم هغې نه بعد بیا مطلب هغه به اخلو مطلب هغه تاسو یعنې ډومین چې دی تاسو څنګه اخیستی شئ صحیح ده یعنې پیپال له طریقې نه یا ماسټر کارډ له طریقې نه ټول تاسو ته ښیم بیا صحیح ده نو دغه او زموږ سره د نن ورځې درس دې چې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل هغه ډاک ټایپ چې دی هغه تاسو سره ډاک ټایپ در اخلي ښه او فارمز چې دی که چیرې تاسو سره فارمز وي تاسو کوم فارم استفاده کړئ نو فارم تاسو سره راځي که نه وي نو هیڅ سوال پوښتنه مشکل چې خو نشته